قدرمانو دوستانو ستړي مشئ د ډیجیټل چین پروګرام تاسو زه غوټۍ هرکلی کوم. شمعو زموږ د ژوند په ډېرو حالاتو کې کارول کیږي. د هبې ولایت د نینجین ولسوالۍ دونګ علاقه په چین کې د شمعو د تولید ډېره لویه ادا بلل کیږي. نو زه به په ننني پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې په دغې علاقه کې د شمعو د تولیدي چارو د پرمختګ حالات در وپېژنم. په دونګ علاقه کې د شمعو د تولیدي چارو تاریخ له 500 کلونو څخه زیات دی. د دغې علاقه د شمعو کورنۍ تولیدي اندازه 1 میلیارد او د ځکرو ورځو د لمنځنې په پاره یې د تولیداتو کورنۍ تولیدي اندازه 600 میلیونو ته رسیږي چې مجموعي ارزښت یې 1 میلیارد او 200 میلیونو یونو ته رسیږي او په چینی بازار کې په سلو کې اویا برخه نیسي. د ګراز تولیدات یې د اروپا، امریکا، جاپان او د کوریا جمهوریت په شمول کابو ډېر شو هېوادونو او سیمو ته صادریږي. د تیرې پیړۍ په شپږمې لسیزې کې د دغې علاقه پوتو کړی ډېر بېوزله و او ډېرو کلیوالو یې د سوال کولو له لارې ژوند کاوه. د کلي مشرانو د بېوزلۍ د له منځه وړلو په موخه پیسې پور کړې او د شمعو ماشینونه یې پرې واخیستل او د کلیوالو په مشرۍ یې د شمعو د تولید چارې پیل کړی. په همدې مناسبت د ځایي کلیوالو ژوند ښه او شتمن شوی دی. په چین کې د اصلاحاتو او خلاصون د تګلارې تر پرې کېدو وروسته په دغه کلي کې د شمعو تولیدي چارو د چټک پرمختګ په لور ګامونه پورته کړي او پر شمعو سربیره یې د ځکرو ورځو د لمنځنې په پاره د نورو توکو تولید هم پیل کړی دی. د ګراز تولیدي تجهیزات یې هم له نیمه اتومات څخه په هررخیزه توګه د زیرک کېدو په لوري پرمختګ کوي. د تولیدي لارو چارو د عصري کېدو ترڅنګ یې د پلور لارې چارې هم بدلې شوي دي. ځایي تصدیو د شمعو د تولیدي ټولنې په مشرۍ او د انلاین سوداګرۍ په لانه کې په بازارونو کې د سیالۍ قوت پیاوړی کړی دی. اوس په دغې علاقه کې د شمعو د تولیدي چارو په برخه کې څه باندې 100,000 کسانو ته کاري فرصتونه برابر شوي او په چارچاپېر کې یې 12 علاقهدارۍ هم ترې ګټې اخلي. د بېلګې په توګه په پوتو کلي کې کابو 2000 کسان اوسیږي او له دې جملې څخه له نیمایي زیات یې د شمعو چارې ترسره کوي. درنو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. نیکمرغه اوسئ.